په بدخشان او غزني ولایتونو کې محتسبینو 33 تنه رواني ناروغان افغاني سرې میاشتې ته د درملنې په موخه ورپېژندلي. د بدخشان او غزني ولایتونو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاستونو مسؤلینو د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو په موخه 33 تنه رواني ناروغان راټول او د درملنې په موخه یې د افغانستان سرې میاشتې ته ولایتي ریاستونو ته سپارلي دي. په دې تړاو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ته د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري حکم ترسره سوی و ترڅو د رواني ناروغان او لیونیان په ټوله هیواد کې که نارینه او زنانه وي راټول کړي او بیا یې د سرې میاشتې ولایتي او مرکزي ریاستونو ته وسپاري. د یادولو وړ ده چې د کندوز ولایت محتسبینو هم د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ 15 تنه رواني ناروغان نیولي او د یاد ولایت اړوند سرې میاشتې ریاست ته یې د درملنې په موخه ورپېژندلي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.